لکه څرنګه چې الله رب العالمین د نیکو اعمالو د پاره بهترین ګټي او ثمرات فائدې ذکر کړې دي، نو دا د هر یو عمل د پاره نه دی، بلکې هغه عمل چې هغه د الله په دربار کې قبول شي نو دا غي د پاره دغه فائدې دي. بعض عملونه الله رب العالمین برباد ګرځي. الله فرمایي وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الله د بعض انسانانو عملونه منګ یو دوړه وګرځاو. الله د کافرانو د اعمالو په باره کې فرمایي چې داغه عملونه چې هغه د یو شګوګل په شان دي چې سړی په د وبو خیال وي لکه هغه وبنوي. د بعد تهجد په باره کې نبی له سلام فرمایي بعض تهجد گزار هغه د خپل تهجد نه هیڅ فائدہ وانخلي، ثمره اوچته نه کی سوا د دین چې بی خوبي ورته راشي. او ډېر کرت یو روزدار صرف هغه د روزې د اولګه تند حاصله کی او نور څه فائدہ ورته ونشي. په دې بنیاد قرآن او سنت کې د عمل د قبولیت یو څه شرطونه دي که یو انسان د دې لحاظ اوساتي نو عمل به قبول شي. اول شرط داغه نه ایمان دی. تر څو پورې چې یو ایمان د انسان برابر نه دی دغه انسان عملونه قبليږي نه. دغه وجه د چې څومره الله د نیکو اعمالو تذکره کړی دا مخکې ته د ایمان تذکره کوي. فرمایي ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. ایمان چې د چا نوی دغه انسانانو عمل برباد دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم چې کله د نیک عمل تذکره کوي نو مخکې ایمان ذکر کوي. فرمایي من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کوم یو انسان چې هغه ایمان د رمضان المبارک قیام وکي باعث په ایمان وي او دا ثواب د الله په وړاندې لټي نو دغه انسان ته الله مخکنی ګناهونه معاف. الله رب العالمین د عمل قبولیت د پاره ایمان شرط کړی دی. والله فرمایي ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. هغه انسانان چې د آخرت اراده لري او داغه د پاره سعی او کوشش کوي او د مؤمن وي دغه انسانانو سعی د الله په دربار کې قبول ده. دویم شرط د عمل د قبولیت د پاره اخلاص ده چې دا اخلاص معنی دا ده چې عمل د ټولو شایبو د ټولو نمونو ارادو نه پاکول او صرف الله رب العالمین اراده او د الله د رضا د پاره عمل کول. لکه څنګه چې علماي معنى كإفراد الحق سبحانه بالقصد في الطاعة. الله رب العالمین یوازې د بندګۍ په قصد او نیت باندې خاص کول. فضیل ابن عیاض رحمه الله فرمایي وی عمل د خلقو د کولو د وجنه د عمل د خلقو د وجنه پر خودل داري یا کاری ده او عمل د خلقو د پاره کول د خلقو د وجنه کول دا شرک دی. اخلاص دی ته وای چې الله رب العالمین ته د دوړو نه بچ کی. د ټولو الله رب العالمین چې په عبادت حکم کوي نو د اخلاص په عبادت حکم کوي. الله فرمایي فاعبد الله مخلصا له الدين الا لله الدين الخالص. د الله عبادت کو په داسې حالت کې چې الله لره دین خالص کوي. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم هم فرمایي چې انما الاعمال بالنیات د ټولو اعمالو دارو مدار په نیت سره ده.
که سړی د نیت د الله د رضا نه علاوه د بل نیت او کو دغه انسان د عمل مردود دی تبا دی. حدیث کې راځي ابو امامه الباهلی رضی الله تعالی عنہ فرمایي و یو سړی نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم تراله ویل یا رسول الله ته ما ته خبر راکړه چې یو سړی غزا کوي یلتمس الاجر والذکر ماله دا د ثواب نیتم لري خو د شهرت نیتم لري چې خلک ما په خطر کې سره یاد کی د دې لپاره بس شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم جواب کوي لا شیء له د لپاره هیڅ ثواب او اجر نشته. د سړي بار بار دا سوال تکرار کو نه درې کرته او نبی له سلام ورته هم دا یو جواب ورکړي چې لا شیء له. بیا یو فرمایل ان الله لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. الله نه قبل د عمل نه مگر هغه عمل قبل چې هغه خالص وي او صرف د الله رب العالمین مخ ور باندې اراده کړی شوی. دیو جن معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دی یمن ته لګور ورته ویل یا رسول الله ما ته نصیحت وکا. هغه ورته فرمایل اخلص دینک یکفیک العمل القلیل. تخپل دین خالص کړه الله د رضا د پاره. الله تا د پاره لږ عمل که هم نه هغه بدر لکه پیش لږ عمل. الله رب العالمین د انسانانو د زړونو احسان د اخلاص ته ګوري او د دې په وجه باندې الله رب العالمین نصرتونه نازلې. د دې په وجه باندې الله نصرتونه نازلې. دریم شرط د عمل د قبولیت د پاره اتباع الرسول چې دا عمل به له قبول وي چې هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په تابعداري چې وسړی عمل کوي خپل عملم کوي په اخلاص هم کوي خو طریقې د ځانه جوړه کړی دا دغه عمل بچره الله قبلې نه. دیو جن الله رب العالمین د دې عمل سره بطلان او بربادي لیکلی دا چې کله یو انسان د الله د نبی په طریقه باندې عمل نه کوي فرمایي چې د الله او د الله د رسول تابعداري وکړي ولا تبطلوا اعمالکم خپل عملونه ما بربادوي. او د عمل بربادي هم دا د یو نوعه چې هغه د الله رب العالمین د رسول په طریقه باندې نه. دیو جن نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم هغه فرمایي و یو ورځ ملائکه را لې نبی السلام ودو یو بل ته ویل چې د دې یو مثال دغه مثال بیان کړي. نو مثال هم دا بیان کړي چې د دې مثال په شان د هغه سید دی چې کور جوړ کې پای کې خوراکو کې یو داعی ولېږي چې خلکو خوراک لرازي. بعض خلک د دې داعی خبره ومني او بعض ونه مني. چا چې ومنل نو هغه به جنت ته داخل شي او که چا یې ونه منل نو هغه به کور ته داخل نشي. به فرمایل الله سید دی هغه کور جوړ کړی دی جنت او نبی السلام را لګړی دی. نو فمن اطاع محمد صلی الله علیه وسلم فقد اطاع الله. چا چې د نبی السلام تابعداري وکړه یقینا د انسان د الله تابعداري وکړه او چا چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخالفت وکړه د الله مخالفت وکړه. سلورم شرط د عمل د قبولیت د پاره احتساب دی چې سړی عمل کوي او دا غي ثواب د الله رب العالمین په وړاندې لټي. احتساب هم دي ته ویل کېدل شي چې دا انسان د عمل په دې نیت باندې کوي چې دې ثواب به الله رب العالمین ما ترا کوي. حدیث کې دا شرط لګیدل دی. ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. سوچ د رمضان المبارک قیام کوي د الله د رضا د پاره کوي ایمان په باعث او د ثواب په نیت باندې کوي. موږ او تاسو کې ډېر اعمال شته چې هغه ډېر خوري اعمال دي خو زموږ مقصد په د ثواب نیت نه دی بلکې دا کله یو چې لکه خلق بسوي. موږ او تاسو جنازو لزو جنازه څومره خپل عبادت دی چې د یو غر په مقدار ثواب پکې دی خو موږ او تاسو د دې لپاره اکثر زو چې سبا زمړ کې غمزما مړ راځي به بسوک ناراضي څومره نقصان. یا ولیمه کول چې د یو عبادت دی چې سړی د نبی اسلام فرمایي اولم لیکن موږ د دې لپاره نه کوو چې دا یو عبادت دی. د دې لپاره چې خلق بسوي ګوره
هر سړی یار دوست لري تربور لري خپل پر دې لري هغه بس سوی چې کله دی انسان نیت صالح وي کنه ته الله رب العالمین خپل عبادت خپل اجرونه ورکړي بلکې نبی اسلام فرمایي د یو غشي په وجه باندې درې کسان جنت ته داخليږي یو هغه انسان چې جوړي او نیت په ثواب کوي دویم هغه انسان چې هغه ولې د ثواب په نیت باندې او دریم هغه انسان چې هغه اخلی او بل ملګری له ورکه چې ز په دې باندې تاسو عبادت وکړه jihad په سبیل الله په وکړه الله رب العالمین زمونږ او تاسو عملونه د شریعت په شرایطو باندې برابر کې د قبولیت په شرایطو او الله رب العالمین زمونږ او تاسو عملونه په خپل دربار کې مقبول وګرځي امين یا رب العالمین